تاسو پخوا د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ځینو ناامنیو مسؤل ګڼلی و او یا ویل چې د ځینو ناامنیو په دوام کې لاس لري. اوس هم په همدې باور یاست او که یاست آیا شواهد لرئ؟ شواهد شخصي امنیتي کمپنۍ دي. شخصي امنیتي کمپنۍ چې امریکا وروزلې او په میلیاردو ډالر یې ورکړه، دا په افغانستان کې نه یوازې چې د بې ثباتۍ عامل وي، بلکې مطلقاً د ناامنۍ او د جنگ او د خلکو د آزار سبب. او امریکې پر دې زما سره 15 کاله شخړه وکړه. حد اقل 15 کاله ما پر امریکې سره پر دې شخړه وکړه، تر هغو چې په زور مو دا کمپنۍ پوتړلې، په تهدید مو پوتړلې، د بګرام زندانو او د افغانانو بندیخانو ته اچول وو. نو دا ټول هغه عوامل وو چې په افغانستان کې نه یوازې چې بې امني ایجادوله، بلکې افغانان یو د بل سره اچول، بلکې افغانان او د دوی حکومت یو د بل سره لرې کول. دا هڅه وه. دا هڅې اوس له منځه تللي؟ دا هڅې اوس له منځه نه دي تللي. دا هڅې اوس هم شته، خو د بګرام د زندان د لرې کولو سره، د دې زندان د بندولو سره او د شخصي امنیتي د کمپنیو د لرې کولو سره دا شرایط څه تغیر کړي دي، خو اثرات چې تر اوسه هم پاتې دي او عواقب هم تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو د آزار او اذیت باعث کیږي.